کوم دوستانو ښه راغلاست تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښه راغلاست وایم. یو ځل بیا تاسو ته زه په دې ویډیو کې یو بل نوی ټریک ښیم. البته دا د مسنجر په هکله باندې تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا په هغه مسنجر کې تاسو کال یا چا سره غږیږئ او تاسو کومه مهمه خبره اوسیږي هغه تاسو غواړئ چې ریکارډ کړئ، نو تاسو همدغه ټریک زده کولی شئ په دې ویډیو کې. دا ویډیو تر پایه وګورئ او تاسو به زده کړئ چې څنګه کولی شئ چې یو مسنجر زنګ ثبت کړئ. نو د دې لپاره تاسو باید لومړی یو اپلیکیشن ولرئ. دغه اپلیکیشن نوم چې دی ریکارډ مسنجر کالز. ریکارډ مسنجر کالز په نامه سره ته موږ څه کوو، یو سرچ کې په ورکو دا په دې معنی په نوم سره یو اپلیکیشن لرو ریکارډ مسنجر کالز یا اکسس. نو دا اوپن کو، کله چې دا ډاونلوډ شي نو دا به اوپن کې تاسو کله چې د لومړي ځل لپاره تاسو دا اوپن کوئ نو تاسو ته به هغه ځینې سټیپس دي دا دروښیم چې تاسو ډول کولی شئ ته پرمیشن ورکړئ. نو دې لپاره چې کله تاسو پرمیشن تاسو نه غواړئ نو دې لپاره تاسو ګران پرمیشن دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړه الاو تاسو ورته ریکارډ مسنجر کار دا به ټول الاو کوي. دا ټول الاو کوم تاسو ګورئ. د دې نه وروسته تاسو انیبل سروس ته چې کله راغلی تاسو کولی شئ چې د دې ځای نه تاسو دې ته دغه ورکړئ، اجازه ورکړئ. دا انسټال سروسز د البته سمسنګ موبایلونو کې دا وګورو چې ریکارډ مسنجر کال دا آف دی. کله چې آف دا موږ څه کوو، دا ان کوو، الاو کوو، ان شو. کله چې د ان شو نو دې ځای نه هم وځو. دې ځای نه چې کله موږ ووتو دلته بیا دربل سټیپ دا دی چې انیبل سروس دلته موږ دا د ځای نه هم الاو کوو. ریکارډ مسنجر کالز دا څه کوو، موږ اجازه ورکوو، الاو کوو، د ځای نه هم وځو. د دې نه وروسته دا ایکسکلوډ آف باندې ریکویسټ د پرمیشن په دې باندې کلیک کوو، الاو باندې کلیک کوو. زموږ هغه ټول سټیپ څنګه شو، دا سټیپس موږ څه شو تر سره شول. سیده دلته موږ ته لیکي چې نو کال ریکارډز، ځکه دا موږ نوی جوړ کړی دی. نو د دې لپاره چې تاسو مثلا چا سره وغږیږئ نو بیا څه کېږي، دلته ریکارډ راځي. بیا هغه ریکارډ څنګه کولی شئ، تاسو کولی شئ چې مثلا واورئ. نو دا و د مسنجر کال ریکارډ و چې تاسو په دې کې کولی شئ چې خپل ریکارډ وګورئ، واورئ. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي د ملګرو سره هم شریکه کړئ او چینل هم